تصور وکړه ته له ځمکې ډېر لرې سفر کوې او ناڅاپه د فضا په تیارو کې یوه داسې سیاره وینې چې شاوخوا یې ښکلې او ځلېدونکې کړۍ تاویږي. داسې ښکاري لکه چا چې د فضا په منځ کې د سرو زرو یو تاج ایښی وي. دا زحل دی د شمسي نظام تر ټولو ښکلې سیاره. ښه راغلاست، زه شکیب لبیب یم او تاسو ته د یوې نوې موضوع سره راغلی یم. د زحل ښکلا یوازې په دې کړیو کې نه ده، بلکې دا سیاره دومره لویه ده چې له 700 څخه زیاتې ځمکې پکښې ځایېدای شي. سره له دې له یوالي زحل تر ډېره له ګازونو جوړ دی او د ځمکې په څېر کلکه سطحه نه لري. که څوک د زحل په لور کښته سي د درېدو لپاره به ځمکه ونه مومي، بلکې هر څومره چې ژور لاړ سي فشار او تودوخه به زیاتېږي. د زحل تر ټولو لوی راز د هغه کړۍ دي. ډېری خلک فکر کوي چې دا کړۍ یوه ټوټه ده، خو حقیقت دا دی دا د یخي، دوړو او د ډبرو له بې شمېره ټوټو څخه جوړې سوي دي. ځینې یې د شګو د دانې په اندازه دي او ځینې یې بیا د غرونو په اندازه لوی دي. زحل یوازې نه دی، د دې سیارې لسګونه سپوږمۍ شته. تر ټولو مشهوره یې د ټایټان په نامه ده. دا دومره ځانګړې ده چې هوا لري او پر سطحه یې د مایعاتو لوی ډنډونه شته. خو دا د اوبو نه دي، بلکې داسې مواد دي چې زموږ په ځمکه کې د سون د توکو برخه جوړوي. حیرانونکې خبره دا ده چې که دومره لوی سمندر پیدا سي چې زحل پکښې ځای سي، نو دا سیاره به د اوبو پر سر ولامبي. په اوبو کې به دننه ډوبه نه سي، ځکه زحل د نورو سیارو په پرتله ډېر کم کثافت لري. یوه بله معما هم شته. ساینسپوهان وایي چې د زحل ښکلې کړۍ به د تل لپاره پاته نه سي. ورو ورو دا کړۍ له منځه ځي او شاید میلیونونه کاله وروسته زحل هغه تاج له لاسه ورکړي چې نن یې د شمسي نظام تر ټولو ښایسته سیاره ګرځولې ده. مننه د ویډیو له کتلو او زغملو څخه. که مو ویډیو خوښه سوې وي نو زموږ معلومات در سره تعقیب او وڅارئ.